سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. طالب چارواکو د پوهنتونونو او معاصرو نجونو په اړه ډېر مهم خبر اعلان کړ. طالب چارواکي وایي پوهنتونونه د نجونو محصلانو ستنېدو ته چمتو دي، خو چې لوی مشر امر وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو محصلینو منلو ته تیار دي، خو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوسییټ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې دا ونه ویلې چې دا پرېکړه به څه وخت وشي، خو هغه زیاته کړله چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي. نوموړی زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې ده چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوي عبدالجبار چې وایي له ملا هبت الله اخندزاده سره یې د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی وو. اسوسییټ پریس خبري اژانس دا هم ویلي دي چې د خپل لوی مشر سره یې 8 کاله مخکې لیدلي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نظام محمد ندیم پخوا ویلي وو چې د پوهنتونونو بندول د ښځو او نارینه‌وو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه. هغه دا هم ویلي وو چې د په نظر د پوهنتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امر ثاني پورې پر ځای پاتې دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی وو او ویلي وو چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څېر د نجونو اړوندې ستونزې حل شي نو پوهنتونونه به بیا پرانیستل شي. مولوي عبدالجبار وایي کو د نجونو پوهنتونونه د له ښوونځي حالته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي، خو یوازې وختونه ښایي بدل شي، داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونې ماسپښین درسونه ووایي یا برعکس. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سلاکار دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې پر افغانستان د دوی د واکمنۍ دوهمې کلیزې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په تېرو 2 کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم له فوټ د ټولګیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړې او بیا یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، خو په دې ټوله موده کې یې په وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی.